أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك أمة قد خلت لها ما كسبت وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ اما بعد عاشق کو کیا ضرور ہے کعبے کو جانے کی نہ گنگن کوائی کا نام ہے رکشائی ضرور کی گئی تماشے له خو نه یې راغلي او نه بایسکوپ له راغلي یې ولاړې ولاړ به یې که ناستې ناست به یې که کلک م واورېدو نو بمباري به در باندې د پاس نه وکړم هلته خطره ده پاس بوجه نه ګورئ حالات ښه نه دي دغه بوجۍ کشمیر کې ولګوئ موږ مه لګوئ دلته موږ د خپل ژوند په تلي کې ایښی دی الله دې وکړي چې د حسین مرګ ماته نصیب شي الله دې وکړي چې د حسن مرګ ماته نصیب شي زمون حفاظت بکوئ حفاظت د اسلام وکئ او دویم نمبر حفاظت د ملک وکئ بیا ټتېږئ قسم په خدای ځان ته م راغواړم او دا کونټه مې درته ساتلې ده کړه تو نه کوي ګوره عاشق کو کیا ضرور ہے کعبے کو جانے کی ہم اپنے کنویں یار کا کعبہ بنائیں گے بیت الصنم کو چھوڑ کر کعبے کو جائیں گے بیت الصنم کو چھوڑ کر کعبے کو جائیں گے وہاں بھی وہ صنم ہے تو کیا منہ دکھائیں گے معشوق کے رتبے کو معاشر میں کوئی دیکھے معشوق کے رتبے کو معاشر میں کوئی دیکھے اللہ بھی مجنو کو لیلا نظر آتا ہے معشوق کے رتبے کو معاشر میں کوئی دیکھے اللہ بھی مجنو کو لیلا نظر آتا ہے صدر محترم او زما محترم و مشران و کشران پښتو کې خبرې کوو نو خدای ته وګورئ چې لږې په غور واورئ لږې په غور واورئ اوس مې یو ملګري ته وی چې 350 کاله د رحمان بابا وشو 350 کاله 350 کاله مخکې لیکن 350 کاله مخکې رحمان بابا ویلی دي کینه کنه یار خوله دې ټپه شي خدایم بې خو باسه څه بلای دې قوم له ته جلسې کې خدای دې ورک کړه چې ورک شي تاسو بني آدم او
احساس در کې نشته چې دی څه غلو خوري. وایي واسکټ والا کېږي. جتنے کڑیا کا باہر آگے بیٹھے ہوئے ہیں. چپ شي کنه ماته ګورئ ماته کینئ تاسو ټول دا ولاړ ټول کینئ دا ولاړ ټول کینئ جامې ګنډه کوي کورم روان نه دی بدل دی کوي بیا کینئ ټول کینو بزوټیا کینا عزیزانو معافی غواړم زه په بیمار ځان باندې درته راغلی ما نو خدای ته وګورئ لږ زما لاج وساتئ لږ په ارام کښېنئ او دا خبرې په غور واورئ. خبرې کو بنیادي چې رحمان بابا 300 کاله مخکې یو شعر ویلی دی چې که ظاهر مې د سړو دي زه یې څه کړم ظاهر شان شوکت که زما د سړو دی زه یې څه کړم په معنا کې د چارپایو په حساب یم 300 کاله مخکې رحمان بابا ځان یاد کړی او بیا دا قوم یاد کړی چې دا چارپای دي خره دي ټټوان دي میلوګان دي پیشوګان دي سپي دي سپي له چې تیکه خوله کې ورکې بیا به یې تېره وباسئ دې قوم او دې ملک نه نن چارپای جوړ دي چارپای اوس په دې سړک راتلم ما نه مخکې مولانا صاحب د امام حسین تاریخ درته بیان کړ امام حسین ته ګوره او موږ ته ګوره بی بی زینب ته ګوره پاکستانی ګلمجمو ته ګوره دا ته د کومې ښځې خبره کوې بیا بی بی فاطمه ته ګوره او مونږ ته ګوره بی بی فاطمه وفات کیږي او سلګی وهي او وصیت کوي چې زما جنازه د ورځې اوچته نه کوي د ورځې زما جنازه اوچته نه کوي زما جنازه به د شپې اوچتوي چې زما د کفن ټوټم پردی سړی ونه ګوري زه درته تاریخونه نه بیانوم خپل کردارونه درته بیانوم نن پخوا ګیرو ګیرخریلي په نالتو په موټر سایکل به 3 منه بوجه سواره کړې وه اوس دومره ګیره زه خو بالا ماڼه کې ناست یم په ما تېرېږي که نه دومره ګیره دومره سپین پټکې او وروسته ورپسې دا که نه پولیس والا واورئ ډبل سواري منع کړې ده چا چې ښځه ځان پسې کینولي دام ډبل سواري ده دا بوجی تی کوزوئ او نیغه تاڼې ته بوځئ چې سم خوښه دا کوئ بیا
تاسو خبر خیال راغی نن د بی بی فاطمه او د بی بی زینب نوم اغستل او دی قوم ته د بی بی فاطمه واده چې هو نو د بی بی فاطمه کور والاو په کوچی بازار او په آرمی سټیډیم او په شفیع مارکیټ کې 2 میاشتې مخکې شاپینګونه ولا کړیو د بی بی فاطمه جوړه څنګه د واده جوړه د قدر جامې وې او د ببرې شړۍ د چیلو د ویښتو نه جوړه شوې شړۍ دای بنارسای وه په پلار واچوله او حضرت علی ته ایجاب او قبول وکړو او جنکۍ ورسره کړې او د حضرت علی کور ته یې واستوله دا د بی بی فاطمه واده شو او شیعو ستاسو د اسلام په دې 10 ورځو کې رایاد شي 10 ورځو کې بی بی فاطمه رایاد شي زما اسلام او بی بی عائشہ په دې 10 ورځو کې رایاد شي نو په ټول کال کې به 10 ورځې د انسان بچي او په ټول کال به د انسان بچي اوه ټول لاس اوچت کوي چې د چا ښځې شته نه چې د چا ښځې نشته هم لاس مه اوچتوئ چې د چا ښځې شته لاس اوچت کړي اٹھاوئ اوچت کا لاس تیری رننگ تیرا کئی کلمہ چې مونږ به ښځې د کور نه بار نه پرېږدو زمونږ ښځې به بې پردې بار نه وځي بغیر د ضرورت نه اسپتال شو یا مریض شو یا مړی شو یا ژوندی شو دې نه سوا شاپنګ هالونو ته به زمونږ ښځې نه ځي که مونږ د بی بی فاطمې ایمان غواړو او مونږ د بی بی عایشې ایمان غواړو او مونږ د بی بی خدیجة الکبرا ایمان غواړو ښځې بند کړئ قسم په خدای دی چې ټول پاکستان د الله د قهر په لپیټ کې دی ټول پاکستان د الله د قهر په لپیټ کې دی نن دی که سبا دی که الله په ایران کې د زلزلې په یو ګړچ او 1000 کسان مړه کولی شي نو د زلزلې په یو جړک او 1 کروڑه کسان هم په پاکستان کې مړه کولی شي کولی شي که نشي کولی ښایي یې درته هره ورځ الله پروت یې کټ کې دا چلو شي زلزله دکانداران دکان نه راټول کړي په سړک ودرېږي په سړک به ته خلاص شي د ګډې زویه په سړک به خلاص شي دا پاس چې در باندې دا 15 لکه بلډینګ ولاړ دی دم دې نه به یو ښه سړک ټک او مردار به پروت دی په سړک به خلاص شي زما عزیزانو ایمان پیدا کرے قرآن دے دا دے ټول واوري چې هر شی به خدای پاک په قیامت کې معاف کی الله به دوس سړی نه معاف کوي دوس هغې ته وایي چې د چا ښځه بربنډه ګرځي شکر دی ما پسې په جماعت کې دوسان مونځ نه کوي تقریر کې مې ویلي دي چې د چا ښځه په صدر کې په ارباب روډ باندې بوی کټ سر جوړی
دوست ہے بھی جگر مولا پسی مز نہ کئی اس نے راجو دا تیری بلا چیزا پی رو زمان راتی ازمات زمان لاس چانی ولی نمات مزورتم اے بی اے واو رئی تباہ بشئی واللہ کا نم منزون خدای قبلی واللہ کا نم خیراتون خدای قبلی واللہ کا نم خدای مڑی بخی سومرا چی دے وقت کی مڑکی گی ٹول دا سپی پا مرگ مرداری گی ٹول یو شیبل دے نن دا غرور پا بانگ باندے مشرفم ناستے اور سوئی میں ہوں میں ہوں دا سی پیجا نہیں چی دا سی کوتک بدر کے منڈم دا گوتا ہے دا سی کڑی دا وئی میں ہوں یعنی ٹول با دا کم ساسو پوچھ ہوئی ماں ہوئے چو صدر صاحب صدر ایوب امزان تمائے ویلیو کمزے تلاڑو یحییٰ خان امزان تمائے ویلیو فوج جرنیلو کمزے تلاڑو راشی دغا دے کی پروتے کوائی چوس زدر سرالار شمو قبر تنبلا بوزم دے کی پروتے بٹو صاحبم ویلیو چھے یہ کرسی بڑی مضبوط ہے اور میں میجارٹی ماورتا دشپے پر 2 بجے ہوئے کہ پرائم منسٹر صاحب ماں تو وہی آپ کی یہ مفتی محمود کیا چاہتے ہیں ملاب غرور کے بام پہ بیٹھے ہیں اور وہ آپ کے جیل میں پڑے ہیں تو آپ بھی کچھ تھوڑے سے نیچے اتر آئیں تو بات بن جائے گی نا ماں تو وہی چیز میں مغرور ہوں غصہ سو رہا تھا میں پرائم منسٹر صاحب سر کا امن مانگتا ہوں غصہ نہ کریں غرور وہ چیز ہے کہ آدمی سمجھتا بھی نہیں ہے اور اس سے ہو جاتا ہے غرور وہ چیز ہے کہ آدمی سمجھتا بھی نہیں ہے اور اس سے ہو جاتا ہے ماں تو وہی چیز کی کیا مثال ہے چاچے تا سر خبر اکڑا کی وہ ہے کہ دشلا پا آواز اور بند کے مپری دی پدی لارو دی پولیس والا حضرات ہوتا ماں کہ دی ٹوپک کو دی کونا داسی ہوا یو پکے ہوا مالاب غرور کے بام پہ بیٹھے ہیں اور وہ آپ کے جیل میں پڑے ہیں تو آپ بھی کچھ تھوڑے سے نیچے اتر آئیں تو بات بن جائے گی نا ماں تو وہی میں مغرور ہوں مال غرور وہ چیز ہے کہ آدمی سمجھتا بھی نہیں ہے اور اس سے ہو جاتا ہے وہی چیز کی کیا مثال ہے مال آپ نے اس دن اسمبلی میں جو تقریر کی کہ میری میجارٹی ہے اور یہ کرسی بڑی مضبوط ہے میں نے کہا حضرت میجارٹی بھی رہے گی اور کرسی بھی رہے گی اور آپ نہیں ہوں گے 10 شو ماں تو وہی آپ کی اس بات نے تو میرے دل کو اپیل کی مولانا صاحب میں سنا کرتا تھا آپ کے متعلق کہ یہ بہت باغ و بہار آدمی ہے کیا میں آپ کو اپنا ایڈوائزر نہ بناؤں ابھی آرڈر کرتا ہوں مالک شعر سن لے اپنے قدموں میں جگہ دو تو یہ سمجھوں گا میں اپنے قدموں میں جگہ دو تو یہ سمجھوں گا میں مجھ کو بخش دیا تخت سلیمان تو نے پرائم منسٹر صاحب آپ مجھے اپنا اردلی بھی رکھیں گے تو اس کو میں تخت سلیمان سمجھوں گا لیکن ابھی نہیں ابھی تو میں امین مقرر ہوا ہوں آپ اور مفتی محمود کے درمیان اور امانت میں خیانت کرنا مسلمان کا شیوا نہیں ہے ماں تو وہی گڈ
مولانا صاحب مجھے تو آپ نے اپنا مرید بنا لیا ہے. د جیل نبی یوسف نامه وا پولیس ایسایو په پانسی ګاټ کې په باندې ډیوټي و او د دې پخا غلامو التنا چراتلو په چټای نو ورته ویلو چې بجلیګر مولا ته زما سلام وایا چې ستا خبره مې نه و منلې دا انجام مې نو مې ټکه مکاوا میں والا ٹول لاڑا ضیاءاللہ کو ویلو اسلام کا آغاز دیر کے پہاڑوں سے ہوگا اور اسلام کا آغاز خیبر کے پہاڑوں سے ہوگا دروغ ویل ما یو خبره وکړه چې کده غویانو گاڑی کې د کوئی کاف نام اسلام را روان وې مصبر را رسیدلې وې نو تر اوسه هغه اسلام را نغه په سورلس کاله کې تاسو خیال راغی اسلام پورې ټوکی کولې په اسمان کې ټوکړي ټوکړي شو کنه شو په اسمان کې ټوکړي شو. زما عزیزانو نواز شریف ویلې باری مینډک ما مینډک نه ویلو ما مینډک ویلو مینډک پیژنې چنډخ ته وایي نو ما ویلو چې دا باری مینډک والا نو ہوم سیکرټري راته ټلیفون وکړو چې یا دا باری مینډک مو وایه لږ ګزاره کوه زه څه خبر یم چې تاسو مینډک نه وایئ ویل مینډک نه دی مینډیټ دی ما نو زه انګریزي نه پوهېږم که نه آی ډونټ نو انګلیش خیالم راغی انجام مو کتو بے نظیری بم سری شنڈی نرے غاڑا زما یو خپل زوی لور دغه را لګلو یکی ټي وي زما یو خپل تا ټلویزیون را لګلو زوی نو هغه چې پکې چېرته بېنظیرې تقریر کتلی دی نو زه اختر مونځ ته تللی وم نو څه به مې ویلي نو ما ته راغی ما ته وایي چې ویړ کیا په دا ویړ کې پسې ډېر باد مایا اپریدی ژبه کې راته وایي په دې ویړ کې پسې ډېر باد مایا خلا چې هسې په ډبډکي کې وګورم چې زړه مې خاطره دې خوشحال وي ما لخوا بیا به نه یم چې پام که چې دې ویړ کې پسې بیا باد به نه یې زه زوړ ځوان کړم آ چېرته لاړه هغې سره هم باري مینډیټ وکړه مشرف صاحب ته به کوم خوا ځې کم طرف ته به ځې خبر نه یم چې راوستم لکه ما رحمان بابا په کنده کې پروت دی یو لاس یې دلته ایښی دی یو لاس یې سر لاندې ایښی دی چا وخوځولو چې څه کې ویل خبر نه یم چې راوستم لکه ما اوس مې کوم طرف ته استوي چې دروما خبر نه یم چې راوستم لکه ما اوس مې کوم طرف ته استوي چې دروما لکړون چې لاس د بل په اوږه کېږدي لکړون چې لاس د بل په اوږه کېږدي اس جوره لوړه نه وي ور معلومه پته نه لګي چې دلته یې کوم ځای نه راوستمه او دې ځای نه به مې کوم ځای ته استوي واوره نن ته دنیا پسې د سپي غوندې لیونې دنیا پسې ته
ته چې هره ګړی غم د سیم او زر خورې ته چې هره ګړی غم د سیم او زر خورې زه دې هره ګړی وینم چې خپل سر خورې اور څه پرېږدي محلونه بلډینګونه پلازې اوس کابلی نه بهر وګوره پلازې دي پلازې والا یو په جیل کې پروت و چې راووتو مال راغی نو دا لاړې رابېدې شونډې داسې شوی هلته چلې چې ډېرې ورځې مې جیل کې تېرې کړې ما پلازو خو خلاص نه کړې که چې هره ګړی غم د سیم او زر خورې زه دې هره ګړی وینم چې خپل سر خورې عقوبت به د یو خڼ د سینې وځي ته چې تل په هر یو خاخ باندې ثمر خورې که چا تله د انصاف په لاس کې درکړه که چا تله د انصاف په لاس کې درکړه نو خپل خر او د بل اس به برابر کړې تو نالت دی هم په داسې منصفی شه تو نالت دی هم په داسې منصفی شه چې د حق ته باطل ورته ګذر کړې بدخواهاو ته څوک نیک نصیحت نه کا رحمان ستا په غم شریک دی که باور کړې که په قدر په قیمت بر له اسمانې خودبیني مه کړه د خاورو بندیوانې کم ځای ته به ځې انجام هم څه دی که په قدر په قیمت بر له اسمانې خودبیني مه کړه د خاورو بندیوانې بیچاره عاجزه وربشي تورتملا که رستم غوندې د دهر پهلوانې بیچاره عاجز وربشي تورتملا بیچاره عاجز وربشي تورتملا که رستم غوندې د دهر پهلوانې کم زمان بمزغه مات ریز مریض پریوزې سو بسور په اس د عمر تیز روانې د اجل په نقارو به د تاراج کا که د درستی دنیا راج کوي سلطانې نن په دنیا بوش نن تیزونه پې لګېدلي دي په بوش تیزونه لګېدلي دي اسامه یې دلته دی اسامه هلته دی اسامه ستا په کونه کې دی اسامه دلته دی اسامه یو اسامه بوډا سړی د یو اسامه نه نن تمام کفر ملکونه په خطره کې دي دي که نه دي وزیرستان کې نه چې په افغانستان کې وګرځیم نشته اسامه هغه ملایکه ده چې کومه بدر ته نازله وه هغه د کافر نه سر پرې کوي او اسامه پته به نه لګي اسامه نشته اسامه نشته دهشتګردي او دهشتګردي او دهشتګردي ولې دهشتګرد سي دا څومره کیسې چې په وطن کې کېږي د غربت د وجې کېږي او یا الله دې هغه قوم اسمان ته وخیجئ چې په کوم قوم کې جناب محمد رسول الله پیدا دی نن وګورئ په عراق کې او په فلسطین کې
خودکش حملے کوي جینکۍ د 22 کال الکان نن په عراق کې خودکش حملے کوي. اغه عرب اوس مې ضمیر ومنله چې واقعي الله په داسې قوم کې محمد رسول الله پیدا کړی دی چې په دنیا کې څوک خودکش حمله نشي کولی. د 14 کالو جینۍ او په یهودو ورځاو ځان پورې بمونه تړه. دا د الله عظیم قهر دی چې نن په کفارو نازل دی. الله دې امریکا سره د ملګرو تباه کړي او انشاءالله انجام به د امریکې داسې ګورئ لکه څنګه انجام چې د روس شو. دا کابل کې طالبان نه دي، نامې مالی طالبان نه دي. 15,000 ملایکې بدر ته راغلې وې او واپس نه دي تلي. هغه د کابل په دې غرونو کې ناست دي. کابل کې وګوره کرکرځی استاد، کرکرځي ته وګوره په ګرمۍ کې هم چوغه اچولي. مونږ په یو کمیس کې نه شو ټینګېدی، چوغه یې په ځان اچولي او خوله یې ټینګه نیولي. تاسو خیال راکړه انجام به ګورئ د کفارو. خو که مونږ کې د فاطمې او د عایشې ایمان راغی، زمونږ ښځو کې او زمونږ بچو کې او زمونږ په ځان کې د ابوبکر او د عمر او د عثمان او د علي ایمان راغی. حضرت علي څنګه سړی و؟ د حضرت حسن او حسین نامې درته ده واغستې، دی لاسه کې امام حسن او حسین رسول الله صلی الله علیه وسلم په اوږه نه کېنولي دلته په صحابه ورله. نو صحابه ورته وایي چې نعم المرکوب، ډېره ښه سورلیم ده. حسنینو ته وایي، رسول الله ورته وایي چې لا بل نعم الراکب، دا پاس واره چې دي دا ډېر ښه دي. د ځان نه یې موچت کړ. هغه حسنین وختي راته چا ټلیفون وکړو، وایي مونږ سره یو 2 سړي ناست دي، وایي چې د یزید سره جګړه چې وه په ښځه باندې وه او داسې خنزیر سره به ته چل کې داسې سړو سره به دا په څه وه؟ د پاره لوی وخت په کار دی. په دې وه چې یزید د قرآن نه باغي و، یزید د قرآن نه باغي و او امام حسین ځان او بال بچ او کور یې پې قربان که، خو د اسلام نه باغي او د قرآن نه د باغي سلطنت یې ونه منلو. مونږ کې دا ایمان شته؟ تاسو هغه قوم نه یئ، هغه خلق نه یئ، مونږ نه یو هغه خلق چې اوس د بالا ماڼۍ نه در راتم تر دې ځای پورې ستاسو سړک څنګه دی؟ MNA صاحب، NPA صاحب، ناظم صاحب، ناظم سره د لاندې کوڅه ډب چې ګرځي تصویرونه کې کوي کونسلران چې ګرځي ما ته نه ګوري دی یاري چې ما ته وګوري زه ورته سړک ته اشاره وکړم. ما ته به هېڅ ګیله نه وی، هېڅ ګیله. که چېرې یونیورسٹی روڈ، فورڈ روڈ، مال روڈ، ارباب روڈ، صدر روڈ، آرمی اسٹیڈیم روڈ، دا سرکونو کې هم دغسې کوتي وې او لارۍ او سایکل او
رشکه پې نه شوه تېرېدی ما ګیله نه کوله ما نه کوله ګیله هلته دومره کوتینۍ شوې چې بیا ورته لاری ولاړې ولې لکه ګورنر څه پې تېرېږي دلته داسې نه شي نو داسې سره څه او چې زه په کومه لار تېرېږم هغې کې دې کندې وي چې زه رشکه کې ناست یم او زه پې تېرېږم هغې کې دې کندې وي دا چا کړي تاسو کړي سبا که بیا د الیکشن اعلان وشو تاسو به وګورئ ګګرې به م اغوستې او را په سړک به راوځي او ګډېږئ به ګډېږئ که نه بلکې ځان لا څه کې ښځې هم راوباسي ورته لعنت ته زما په 9مه پېړۍ وي په 9مه پېړۍ چې ما له د ټولې دنیا بادشاهي څوک راکوي او زه خپله ښځه پولنګ سټېشن ته بوځم تاسو خیال راغی دا ټوله ګناه زمونږ ده ټوله ګناه زمونږ ده مونږ دې ته نه دي کتلي زاغان کې ناسته په سر د سروې زاغان کې ناسته په سر د سروې توتیان دې لاندې د ځان ویرونه کوي زاغان کې ناسته په سر د سروې توتیان دې لاندې د ځان ویرونه کوي رزیلان پاسی عبدالعظیمہ په شریفانو اعتراضونه کوي نن زه رزیل یم ته رزیل نه یې چې په کلي کې دې کوټنی نه وه او تا هم په صدر کې بنګله جوړه کړې او په حیات آباد کې دې بنګله جوړه کړې مولا پورې خبره شي دا چڼې وایي دا خانان نه دي خانان څه شی ټول وویل خانان خان په عربي کې خیانت کوونکي ته وایي دا ټکی زده کوي چې ټولو مرغلي خان په عربي کې خیانت کوونکي ته وایي ارباب په عربي کې د کافرو بت ته وایي نو دا خانان دي داسې روان دي دا چڼې مڼي چڼې مڼي نن مغه چڼو په کونه کې ګوته درکړه چڼې مڼي یعنې د انګریزۍ سبق چې وایي نو هغه خو سټوډنټ دي ځکه چې پتلونه یې اچولې ټایي تړلي سټوډنټ دی او ما چې قرآن په طرف کې نیولی دی او جومات مدرسې ته روان یم نو زه چڼې مڼی شو وایي ورته که نه وایي دا چڼې مڼي نو دغه چڼی چې درکې ګوته ونه وایي قبر ته تلی شي تاسو له خو د مړي لمبا هم نه درځي لیندک نه او بیا چې مړ شي مردار شي خخ دي کی تاسو خپلو امامانو له قرآن ورکوئ ځان نن نه دا ټرۍ وکړئ چې دا امامان هم لږ په قهر ووړي قرآن ورکه چې ته زما د پلار مړي ته ولاړ وې دې ځای کې دې درد پیدا شوی و چې خدایه زه تا ته په جرګه راغلی ما او منت درته کوم چې دا مخکې پروت دی نو ویې بخه دا د چا خیال کې راغلی دي خو به څه چلو کي الله اکبر الله اکبر الله یو کابلی مولا و زه مدرسې ته را روان وم ما ته وایي او مولا خبر وره ما مدرسې ته ځم ناوخته دی ویل خبره وره بیختي وځه ما نه اورم ستا خبرې تا د اجړا جنازه کړې ویل خبره خو واوره که نه تا ما پسې پراپیګنډه کړې چې کابل مولا د اجړا جنازه کړې مالا و ویل ما څنګه جنازه کړې چې غوږونو ته مې ګوتې کړې ومې وې چې یو منبوس او پاروا د دې دوس الله اکبر بس څلور ځله مې الله اکبر الله اکبر سلام مې وګرځولو سخات مې واغستو تېرالم بیا دا تاسو چې ورته
چړي بړي وای تاسو جمعات ته رانشئ ملا او ملا یو څلور منډواڼې مونږ کور کې راغلی دي څلور منډواڼې څه کړی دي ختم شریف کړی دي نه مونږ پلار نه دي مړ همدغه چڼي باندې د پلار په قبر کې هم دغه کې همدغه چڼی درته ګوتم وایي پاکۍ دی او ګنده سومبۍ خو نه شي بوتلی قبر ته نو مونږ چڼي مڼي شو او ته خان شو واورئ واورئ د اورېدو خبرې درته نه کوم ما د یو لوی سرمایهدار قبر پرانیستی لیدلی دی و منبر ناست یم دروغ ویل د ایمان تاوان دی لوی سرمایهدار چې قبر یې پرانیستو کلي ته یې وړو ړومبی خښته یې چې راوویسته دومره دومره لړمان ترې راووته د هغه کار شو خپله ښځه بیا سپلۍ کوله ښځې به یې چې چېرته شپه وکړه ده به غږ نه کولو او نورې ښځې به هم سپلۍ کولې دومره دومره لړمان یې د قبر نه راوت په یو منډه چې په سایکل بجلیګر ته راورسېدم 3 ورځې مې روټۍ نه شوه خوړی د یارې دا مې م لیدلي د لیدو خبره درته کوم او دا مې م لیدلي چې 15 کاله پس یې راایستی دی 15 کاله پس او هغه د لمبا پرخې م په ګیره کې نښتې دا مې م لیدلي تاسو پوهېږئ چې ستاسو انجام به څه رحمان بابا ما لیدلی و هغه به د 14 اګست جلسې کې درته ویم بیا اوس یې نه ویم اوس یې نه ویم یقین وکړه अब بیا وایو زړه مې بهلود ستا په مینه محبت کې زړه مې بهلود ستا په مینه محبت کې عاشقۍ دې زهر راکړه په شربت کې لار زما و یار ته مه تړه ناصحه ما موندلی دی دا یار په ډېر محنت کې که د عشق ته کمر پرېوځي سر بېللی ته چې ما ته غاښ چیچې په نصیحت کې د دنیا د دولتونو بې پروا یم زه رحمان د عاشقۍ په لوی دولت کې عاشقان شئ عشق همیشه حسن سره کېږي که نه په ښایسته شي سړی منې کي ښایسته شي باندې سړی مینېږي الله وایي صبغت الله ومن احسن من الله صبغه خدای وایي ما نه زیات ښایسته څوک دی نو که مینېږي خو په ما مین شئ که نه یو ټکی واورئ مولانا تانوي رحمت الله علیه د نن نه 100 کاله مخکې په دلی کې تقریر کولو او 3 قسمه یې وخوړه واللہ باللہ ثم تاللہ مجھے خدا لا یزال کی قسم ایک بار اللہ کہنا دونوں جہان کی نعمتوں سے بہتر ہے ایک بار اللہ کہنا اور اس کے بدلے میں جو کچھ ملے گا تو مرنے کے بعد پتہ چل جائے گا نازیزانو جب عادت کئی پتشی اللہ 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 اول یا آخر تو ہی تو اول یا آخر تو ہی تو ظاہر باطن تو ہی تو او راغلے دنیا تا یا شپیتو کالو لیم یا ویاو کالو لیم جون با می ټول چا سرائی معشوقی سره بی نو چې معشوقی سره دی خی شک نہیں کڑے پا دنیا کې نا معشوقه با پا قبر کی نزدې در تراشی
بس عزیزانو منتظم سے پاسے دو خطرہ را روانہ دا خطرہ را روانہ دا ایس خطری نشتا ایس نشتا واو رہے بارڈر و ملیشے والا واو رہی پولیس والا واو رہی چکا پا ڈیوٹائی ہے کہ بغیر دا ڈیوٹائی نہ ہے جب پا دے عدد کئی چی اللہ 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 یو ذلا اللہ ویل دا دوارو جہانو دا نعمتونو نا بہتر دا دعا بوس دا کوئے چی یا اللہ دا پاکستان خزو نرو وڑو زڑو تا اللہ دا سے ہدایتو کا چی تا تا محبوبی دا سے ہدایت ورتاو کا یا اللہ پا دے ملکے دا لاڈ میکال قانون سرد مرگرو تباہ و برباد کا او دا مل قانون قرآن کا یا اللہ دا دے علماء آبرو ساتا یا اللہ دا علماء ستا دا دین سوکیداران دی خدا دا دی عزتو ساتا او دوی پسی چی دا غپا شورو دا غی خلق کینسرو خیجو عزیزانو گرانو محترم و اوریدن کو چکم خدای چی روس دا طالب پلاس ٹکڑی ٹکڑی کولے شی آغا خدای چی بدر جنگ تا 15,000 ملیکی نازلولے شی او ابو جہل پہ کے مکولے شی آغا خدای آغا دا بدر ملیکی امریکی تم لے گلے شی او بش پہ کے مکولے شی نن امریکا پا طول دنیا دا خدای دعوی کئی عراق سخزہ تختولے دا دے امریکی نا سخزہ تختولے دا خدا پیٹرولو خبر دا دا کابل پزمکا پا پیمنار کے پا صحابہ روس بمباری کرے وا تماشا مکڑا